بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مې شوم ملګرو په نننۍ کلاس کې مستاسو د پاره بیسیک او ایڈوانس انګلیش راوړل دي دا سه قسمه کلاسونه زستاسو د پاره ذکر اړم کو چرته تاسو له بیسیک انګلیش نه درځي هغه خو هم تاسو زده کې کو چرته تاسو له بیسیک درځي نه ایڈوانس انګلیش به تاسو څنګه زده کوئ نو تاسو کلاس تر پای پورې وګورئ کو په چینل باندې نوې سه چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ راځي چې خپل نننۍ کلاس شروع کو پهلنې پریز موږ سره اثر هری اپ څه ته ویل شي هری اپ موږ دی ته وی زر کوا یعنی کو ته چرته یو کس ته وی چې زر کوا نو په انګلیش کې ورته وی هری اپ په ایڈوانس انګلیش کې ورته څنګه وی پیک اپ د پیس پیک اپ د پیس مطلب دا دی چې زر کوا هری اپ او پیک اپ د پیس د دې دوانو مطلب یو دی کام ډاون څه ته وی کام ډاون موږ دی ته وی چې کله یو کس غوسه یو ته ورته وی چې لکه په مزه شزان لک ټیک ټاک کا لک ساړه خو موږ په پښتو کې وی کنه نو تاسو ورته په ایڈوانس انګلیش کې وی ټیک اټ ایزی یعنی دا مطلب اسانه باندې والا تhank you څه ته وی thank you موږ چې کله د یو کس شکریا ادا کوو د هغه مننه کوو نو هغه ته موږ وی thank you او تاسو ورته په ایڈوانس انګلیش کې څه ویل شي it means a lot to me یعنی د دې ستا ډیره مننه بس تاسو سمپل دا ورته ویل شي د thank you په ځای I am surprised څه ته وی یعنی زه مطلب حیران شوم کو تاسو یو کس وی چې لکه ما داسې کو زه حیران شوم نو تاسو په انګلیش کې ویل شي I am surprised او تاسو په ایڈوانس انګلیش کې څنګه ویل شي I am flabbergasted مطلب دا چې زه حیران شوم I don't care زه پروا نه کوم تاسو ورته په ایڈوانس انګلیش کې څه ویل شي it's all the same to me مطلب څه دی یعنی زه پروا نه کوم stop it کو تاسو یو کس ته وی چې دا سی سټاپ کنه تاسو ورته ویل شي stop it په ایڈوانس انګلیش کې ورته څه وی cut it out in my opinion مطلب دا دی یعنی زما په خیال سره نو تاسو ورته په ایڈوانس انګلیش کې څه ویل شي if I do say so myself د دې مطلب دا دی یعنی چې زما په خیال سره مطلب دا کار داسې دی یا دا خبر داسې ده I am scared مطلب دا دی چې زه ویریدم یعنی تاسو کله یو سی کې خطرناک او تاسو چې هغې نه زه ویریدم نو تاسو ویل شئ I am scared او تاسو په ایڈوانس انګلیش کې څه ویل شئ I am petrified that's great یعنی کو چاته یو کس ښه کار وکړي که نه ته ورته وایي چې لکه دا خو ډېر غټ کار تا وکړو نو ته ورته ویلی شي دیټس ګریټ هو په ایډوانس انګلیش کې ورته ویلی شي دیټس فینټاسټک I am sure یعنی زه باور کوم یعنی زه په دې څیز باندې یقین ساتم نو تاسو ورته په ایډوانس انګلیش کې څه ویلی شي I am certain یا I am sure یعنی د دې دواړو مطلب دا دی چې زه په دې څیز باندې یقین ساتم باور پې ساتم wait a minute څه ته وي یعنی یو منټ انتظار وکړه صبر وکړه نو تاسو ورته په ایډوانس انګلیش کې څه ویلی شي hold on a second مطلب څه دی یعنی یو منټ انتظار وکړه it's very good یعنی دا ډیر ښه دی یعنی که چېرته یو کس تا ته وي چې لکه ما داسې کار وکړو او ته ورته وایې چې it's very good یعنی دا ډیر ښه دی نو ته ورته په انګلیش کې څه ویلی شي it's exceptional یعنی دا ډیر ښه دی I am interested یعنی که ته چېرته زه یو کس ته وایې چې هلکه زه I am interested in you یعنی زه په تا کې مطلب انټرسټ لرم یعنی ستا سره زما لګي نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي I am interested in you که ته ورته په ایډوانس انګلیش کې وایې نو ته ورته څه ویل شي I am intrigued in you یعنی I am intrigued او I am interested یعنی د دې دواړو مطلب چې کومه دی بالکل څه دی یو رنګ دی I am excited څه ته وي یعنی زه ډېر پرجوشه یم یعنی زه یو څیز ته مطلب که تاسو یو څیز که نه هغې ته تاسو ډېر خوشحاله یاستئ اوس مثال خبره کرکټ ټورنمنټ تاسو جوړ کړی او تاسو وایئ چې مطلب زه ډېر خوشحاله یم نو تاسو دې ته په انګلیش کې ویلی شئ I am excited او تاسو که وایئ چې موږ په ایډوانس انګلیش کې وي نو تاسو ویلی شئ I am thrilled یعنی خوشحاله یم I am confused یعنی زه confused یم یعنی کله زه نه پوهېږم که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې زه نه پوهېږم نو تاسو ورته ویلی شئ I am confused نو تاسو ورته په انګلیش کې څه ویلی شئ I am perplexed څه ته وي یعنی زه بالکل مایوسه یم یعنی خفه یم زه بالکل نه پوهېږم کله چې تاسو په یو څیز باندې نه پوهېږئ چې دا څه روان دي په ژوند کې نو دې لپاره تاسو دا هم استعمالولی شئ I am confused او تاسو دا هم ویلی شئ I am perplexed چې کومه دی د اصل کې څه ته وي دا خفګان ته وي کله چې یو کس خفه وي نو دې ته موږ ویلی شو perplexed یعنی که ته
یو کس ته چې ته خفه ښکارې نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي you seem perplexed. I am sorry to bother you یعنې زه معافي غواړم چې ته مې تنګ کړې. یعنې که تاسو چېرته یو کس تنګ کړئ او تاسو ورته وایئ چې هلکه ته چې ما دا کوم تنګ کړې زه د دې بښنه غواړم نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شي I am sorry to bother you. Apologies for the inconvenience یعنې apology for the inconvenience چې ته ما تنګ کړی د دې یعنې apology for the inconvenience مطلب دا دی چې زه ستا نه بښنه غواړم ته چې ما دا کوم تنګ کړی. بل موږ سراسر it's cooled څه ته وایي یعنې که ته وایې چې مطلب ډېره یخني ده نو تاسو ویلی شئ it's cooled. نو که تاسو چېرته وایئ چې موږ په ایډوانس انګلیش کې به دا څنګه وایي نو تاسو په ایډوانس انګلیش کې ویلی شئ it's freezing. ملګرو که چېرته په ایډیټینګ کې د ما نه څه اخوا دېخوا غلطي شوي نو د دې بښنه غواړم. زما کوشش هم دی چې زه ستاسو لپاره داسې ایډوانس او سمپل انګلیش راوړم که چېرته تاسو ته په ایډوانس انګلیش کې د څه ضرورت وي نو هغه به هم کور کېږي او که چېرته تاسو غواړئ چې موږ سمپل انګلیش زده کړو نو هغه خو به هم ستاسو کور کېږي. نو انشاءالله زه امید کوم که چېرته تاسو دا کلاسونه ګورئ دې نه به تاسو ډېر هر څه زده کوئ. اوس ما له اجازت راکړئ انشاءالله تاسو سره به یو بل نوي کلاس کې ملاقات کېږي.